پنجاب که غلطۍ کې دی خوا وکتل لورایا وطن یې ورته بل مخ په بوشکې راواړوه افغانه ترېنه بیا د تن جامې راواړوه جذبه ځان کې د اوج له اندازې راواړوه افغانه ترېنه بیا د تن جامې راواړوه جذبه ځان کې د اوج له اندازې راواړوه افغانه ترېنه بیا د تن جامې راواړوه نړۍ ګوته په غاښ شوله زمونږ تجربې ته پام مو دی زمونږ د ملا صاحب جذبې ته تورمخي په کور کې په څو ځله په لړزان کړل او بعضې دنیا نه به یې ټکټه ور روان کړل باروتو خو مو بیا د شنه وطن هوا تازه کړه باروتو خو مو بیا د شنه وطن هوا تازه کړه ملا صاحب زمونږ د نجیب اروا تازه کړه غلطۍ کې د ته دې خوا تیارې راواړوه افغانه ترېنه بیا د تن جامې راواړوه مننه جار په دغه زر اقدام د بلها زړونه لاسته راوړل اتله ته پوهېږې نن دې ورونه لاسته راوړل افغان د تر شا ودرېد کمی ونه وایه چاته ایران وي که کولاب وي که جرمن او امریکا ته افغان د تر شا ودرېد کمی ونه وایه چاته ایران وي که کولاب وي که جرمن او امریکا ته ځان کلک که پښې کلکې که او زور ورکه رسۍ ته نور کار باید چې وکړي شپه او ورځ ټکنالوژۍ ته تعلیم نه ګټه واخله بچی مه پرېږده بې ځایه پنجاب که غلطۍ کې دی خوا وکتل لورایا وطن یې ورته بل مخ په بوشکې راواړوه افغانه ترېنه بیا د تن جامې راواړوه مننه جار په دغه زر اقدام د بلها زړونه لاسته راوړل اتله ته پوهېږې نن دې ورونه لاسته راوړل افغان د تر شا ودرېد کمی ونه وایه چاته ایران وي که کولاب وي که جرمن او امریکا ته ځان کلک که پښې کلکې که او زور ورکه رسۍ ته نور کار باید چې وکړي شپه او ورځ ټکنالوژۍ ته تعلیم نه ګټه واخله بچی مه پرېږده بې ځایه پنجاب که غلطۍ کې دی خوا وکتل لورایا وطن یې ورته بل مخ په بوشکې راواړوه افغانه ترېنه بیا د تن جامې راواړوه او رسا راته ښکاره شولې کم نه یې له بازانو رسا راته ښکاره شولې کم نه یې له بازانو له خطه راستانه شولې باران و د ګلانو سلاوې مو هم راوړلې له تورو پنجابیانو او مینه خو مو وکته د ټولو افغانانو له خطه راستانه شولې باران و د ګلانو سلاوې مو هم راوړلې له تورو پنجابیانو او مینه خو مو وکته د ټولو افغانانو په زور کې له چا کم نه یو موږ ټولو ته معلوم یو په شور کې له چا کم نه یو موږ ټولو ته معلوم یو حاکم زما د هر ولایت ځوان به در سره وي که وس د برابر شو یاره ورځ وي او که شپه وي اټکې ورته بلکل نقشې راواړوه افغانه ترېنه بیا د تن جامې راواړوه جار واورئ بریا د دغه وخت د کونډو رنډو زما استاده بریا د دغه وخت د کونډو رنډو زما استاد ده میرویس د عمر او د غازي امان الله ده دا بد وي او که ښه وي بارکزیه دا مې کار دی په ویاړ وایم سر مې د وطن له بچي زار دی بریا د دغه وخت د کونډو رنډو زما استاد ده میرویس د عمر او د غازي امان الله ده دا بد وي او که ښه وي بارکزیه دا مې کار دی په ویاړ وایم سر مې د وطن له بچي زار دی تشویق د دې کار له سر تر پایه په ما حق ده یوازې په ما نه ده دا په ټولې دنیا حق ده یو وخت به څوک پیدا شي چې به ما ته وایي داسې ته څنګه اوس زما له دې خبرې ځان وباسې په هغه شعر پسې د کتابچې راواړوه افغانه ترېنه بیا د تن جامې راواړوه ډېره مننه چې بې پته بې ابرو په جهان پاتې یم دا چې بې پته بې ابرو په جهان پاتې یم ستا د رخسار په ما ونه شو باران پاتې یم او بهار مې ته وې په بهار کې بې بهاره شومه بهار مې ته وې په بهار کې بې بهاره شومه بلها موده وشه تر اوسه خزان پاتې یمه بهار مې ته وې په بهار کې بې بهاره شومه بلها موده وشه تر اوسه خزان پاتې یمه ما محبت کې دورویي په ځان کې نه لیدله ما محبت کې دورویي په ځان کې نه لیدله ځکه تر ننه د بیلتون په مکان پاتې یمه او نه مې پرېږدي نه مې د خپل تک په لذت پوهوي نه مې پرېږدي نه مې د خپل تک په لذت پوهوي په هوش آغوش کې زندګۍ ته حیران پاتې یم او ته بارکزی د ښه ژوند په ارمان پاتې خو ته بارکزی د ښه ژوند په ارمان پاتې خو زه ستا د سترګو د کتو په ارمان پاتې یم که وخت د ننګ شي د ننګ چغه سره عام هم کوم که وخت د ننګ شي د ننګ چغه سره عام هم کوم که څوک سلام نه کوي هغو ته سلام هم کوم چې څوک مې نه مني هغوی د هم آباد وي راته چې چا منلی یم سپي ته احترام هم کوم چې څوک مې نه مني هغوی د هم آباد وي راته چې چا منلی یم سپي ته احترام هم کوم پر ما یې حق ده په هر وخت کې مې تر شا ولاړ دی
پر ما یو وخت د په هر وخت کې مې تر شا ولاړ دی کله ناکله به خبره د خپل قام هم کوم او افغان بچی یم یو لویشته چاته نه پرېږدمه افغان بچی یم یو لویشته چاته نه پرېږدمه خدمت هم کوم په دې ځمکه آرام هم کوم افغان بچی یم یو لویشته چاته نه پرېږدمه خدمت هم کوم په دې ځمکه آرام هم کوم وطن مې مور د بارکزیه ښه په جارې وایم وطن مې مور د بارکزیه ښه په جارې وایم سر مې ترې زار د پامدې اختتام هم کوم. موږ په شیبه پروډکشن کې تاسو ته بشپړ رسنیز خدمتونه وړاندې کوو له ټلویزیوني او ډیجیټلي اعلانونو څخه تر کلتوري سوداګریزو او ټولنیزو ویډیوګانو تولید او ایډیټ پورې که تاسو غواړئ یو بېساری برانډ جوړ کړئ موږ به ستاسو خیالونه په تصویر او غږ کې رښتیا کړو د اعلانونو جوړولو او رسنیزو فعالیتونو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ